د شیخ ابو الحسن ندوی رحمه الله په اصطلاح خلق د مړو مرثیه بیانوي وي، زه د ژوندو مرثیو بیانوم. وی خلق د مړو قبرستانونو لذي د مړو قبرستانونه اوکاته، وی ما د ژوندو انسانانو قبرستانونه اوکاته. د دې حالاتو نه شکایت کوي، د مسلمانانو د دین سره د لا تعلقۍ نه شکایت کوي. دا صرف چې صورتونه د مسلمانانو شته یا صورتونه د انسانانو شته او حقیقت نشته، د دې شکایت کوي. د حضرت مولانا روم رحمه الله په ژبه باندې چې هغه ته نه په اشعارو کې تعبیر کوي، او خلاصه دا ده چې یو کس مې ولید د خار بهر ګرځي او چراغ ور سره دی، لاټین ور سره ده، بجلی ور سره ده، او ګرځي را ګرځي سرګردانه، خار دی خو د خار نه بهر ګرځي. او پوښتنه ترې نه کوم چې څوک ګوري، وی زه انسان ګورم، مانه انسان ورک دی، انسان نشته دی. هغه انسان چې کوم رب العالمین ورته انسان ویلی دی، په واقعي معنا سره انسان دی، په واقعي معنا سره د رب بنده دی، په واقعي معنا سره د رب سره ځان تړلی دی، هغه انسان چرته دی. نو په دغسې حالاتو کې چې انسانان علی العموم او مسلمانان علی الخصوص بیا داسې طوفانونو پسې اغشتي دي، د فتنو طوفانونه، د مادیاتو، د پیسو، د مفاداتو طوفانونه، هر هغه لاره داسې کومه لاره نشته چې الله نه مونږ لرې کوي نه، داسې کوم سیلاب او طوفان نه دی روان چې زمونږ او د رب جل جلاله په منځ کې فاصلې نه دي راوستي. مسلمانان عنوانات شته، اجتماعات شته، تنظیمونه شته، ډلې شته، مدارس شته، هر څه شته دی، ولې انسان کاملین نه راځي؟ ولې هغه رجال نشته چې هغه دنیا کې حرکتونه راوسته؟ ولې شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا و امامنا و سید المسلمین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې ټول عباسی خلافت د خپل سینې په حرارت باندې، د خپل سینې په تو باندې، خپل درد باندې، په حب نبوي باندې، په حب الله او په حب الرسول صلی الله علیه وسلم باندې ټول عباسی خلافت په حرکت کې راولي، ټول بغداد ژوندی کوي، ټول عالم اسلام ژوندی کوي، فتنو وهلی دی، انقلابونو وهلی دی، او دا په خپل آه سره دا ټول ملت کې بیا یو روح رچي، بیا یو تجدید راولي. حضرت شیخ الاسلام او امام المسلمین حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمه الله د هندوانو په منځ کې خیمه لګی، او د حضرت شیخ زکریا کاندهلوی رحمه الله په قول باندې د خپل سینې په حرارت خپل درد چې دلته سره پروت دی، نه انټرنیټ شته، نه فیسبوک شته، نه تلویزیونونه او ټي وي شته دی، نه چینل شته، نه زنده‌باد او مرده‌باد شته دی، خو په یوازې هندوستان کې په بری صغیر کې 90 لکه انسانان په ایمان باندې مشرف کوي. ولې مجدد رحمه الله نشته؟ هغه عظیم انسان امام ربانی چې د علامه اقبال په اصطلاح باندې ټول بری صغیر کې د ملت د ارمانونو، د ملت اسلامی د ارمانونو امینه ته په هغه خوره کې پروت شته، سره ډیر امانتونه دي. ټول اکبری او جانگیری حکومت د مغولو چې بيدینۍ په طرف روان دی او د هغې نه په غیر فتنې په بری صغیر کې دغه خلک ټول د الله دین ته راکش کوي، او په مختصره اصطلاح باندې د اکبری کورنۍ نه چې لا دینه شوی وه، د اکبر بادشاه د خاندان نه، ورپسې د جهانگیر نه چې هغه په خپلو تنعماتو کې اخته دی، د هغه په خاندان کې اورنګزیب عالمگیر راوباسي. وی د شاته د مجدد صاحب رحم الله آهونه دي، د هغه د سینې تاو دی، د هغه حرارت قلبي دی چې د دې خاندان نه داسې یو عالم راوباسي چې د طنطاوي او د نورو په اصطلاح باندې چې دته خلیفه سادس راشد ویلی شي، وی دا به کم، دا به صحیح وي، شپږم خلیفه راشد. دا یو عظیم باب دی، دا هغې نه وروستو دا عظیم رجال د اسلام، والحمدلله دا دین د تجدید دین دی، دا داسې دین دی، دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه ده چې هر وخت دپاره به دې کې داسې رجال وي چې دا دین به ژوندی ساتي، د خلکو په زړونو باندې به کار کوي، د خلکو زړونه به ژوندي ساتي، خلکو زړونه به د خپل رب جل جلاله سره هغه تړي.
نو دا د خوشحالۍ مقام دی چې په دې وخت کې دا د خپل زړه د درد خبر ارته کوم چې هغه ما خوشحالۍ زما زړه ته دا دغه راوستی دی چې په دغسې وخت کې الله جل جلاله الحمدلله ثم الحمدلله داسې رجال داسې مشران موږ او تاسو ته اوس هم ساتلی دي چې هغوی سره د دې ملت د اصلاح فکر دی، هغوی سره د یقیني د یو انسان جوړولو فکر دی، هغه انسان چې هغه ته انسان ویلی شي، یو ژوندی انسان د دې د جوړولو فکر دی. د هغې په خاطر باندې دغسې مبارک مجلسونه ناستې دا جوړوي او په هغې که موږ او تاسو ته الحمدلله فایده رسیږي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ورسوي. او بیا دا خصوصي مجلس د حضرت شیخ الاسلام او شیخنا و شیخ المسلمین و شیخ المشایخ مشر باباجي صاحب رحمه الله داغه د متوسلینو مبارکه سلسله کې دا بنا دی او الحمدلله موږ په دې افتخار باندې دلته ناست یو چې د حدیثو مجازین موږ یو مونږ لیاقت نه لرو، خو هغه سره ډېر عظیم احسان کړی دی، داغه په وړاندې قرائت علی الشیخ کړی، هغه راته د حدیثو د اجازه کړې ده، د څه مخصوصو معمولاتو اجازه راته کړې او نور بیا زمون کمزوري دي چې هغه وخت سره پوره رسیدګي دوی ته نه ده کړې، خو الحمدلله چې هغه دربار هغه آباد دی، د هغوی روحاني سلسله روانه ده په مختلفو طریقو باندې. زه خپل موضوع ته یا مقصد ته راځم په دې مختصر وخت کې مسلمانانو ورونو او خبره د عام مسلمانانو سره کوم د تصوف سره خاص کر نوي منسلکین او یا که منسلک شوي نه دي او اراده لري دوی سره خبره کوم. مشایخ کرام او زمونږ مشران هغه الحمدلله د هغوی نه دا خبرې مونږ زده کړي دي که دلته ناست هم وي. مسلمانانو ورونو حضرت سیدنا اشرف علي تانوي رحمه الله دا هغه په اصطلاح چې هغه خپلو مسترشدینو ته یا خپلو مریدانو ته د تصوف حقیقت په لنډو الفاظو کې ښکاره کوي او دا فکر او درد د دې دپاره دغه مجلس جوړ شوی دی او بیګانه به په دې ډېرې خبرې شوي دي او کیدای شي زما خبرې تکراري وي او مشایخو په دې موضوع ډېره لویه رڼا اچولې دي، موږ دومره صلاحیت نه لرو. تصوف کې څه ضروریات دي؟ تصوف موږ نه څه غواړي او تصوف څه شی دی، حقیقت یې څه دی؟ حضرت تانوي صاحب رحمه الله هغه فرمایي وی تصوف کې کشف و کرامت دا ضرور نه دی. دوهم تصوف کې د قیامت د ورځې د مغفرت ذمواري نشته چې ستا شیخ به تاله ذمواري درکوي چې هلته به ته بخل کېږي که نه زه تا سره په لاره باندې نه ځم. ذمواري پکې تا ته څوک نه کوي. تصوف کې د دنیا طریقې واده تا سره څوک نه کوي چې ستا شیخ به تا ته وایي حفظه الله چې هر یو شیخ دی دی مرشد دی دی چې ستا دنیا کاروبارونه ستا کمپنۍ ستا کارخانې او ستا تجارتونه به ډیر زیات شي که ما سره ته وتړل شي. دا وعدې چا سره پکې نه کوي او نه دا لازمي دي. تصوف کې دا رڼاګانې نه دي لازم چې ته وایې چې زه به خامخا د عبادت په وخت کې څه روشنیانې او رڼاګانې ګورم که ما ونه کتې زه د شیخ سره رابطه نه ساتم نوره. تصوف کې خامخا ښه خوبونه لیدل چې زه به یې ګورم او دا به ضرور وي دا نه دي لازم. تصوف کې دا لازمه نه ده چې خامخا به شیخ ستا مرشد هغه په خپل تصرف سره په تا کې خامخا انقلاب راولي او ته به نه عبادت ته ضرورت لري نه ذکر ته نه فریاد ته نه ژړا ته نه د شپې تهجد د دې به ضرورت نه لري ځکه شیخ زما دی زما مرشد دی په توجه په تصرف سره ما کې انقلاب راولي. دا د لوازم او تصوف نه دي. تصوف کې الهامات او کشفونه دا صحیح کېدل دا ضرور نه دي چې خامخا به زما ته الهام کېږي او دا به ضروري او دا به صحیح وي. ډېر داسې امور هغه را جمع کوي. نو تصوف د څه نه عبارت دی؟ دا خبرې د تانوي صاحب رحم الله دلته زه بیانوم ځکه دا مجمع داسې مبارکه مجمع ده د داسې سلسلې مجمع ده چې دوی همدغه حرکت شروع کړی دی او مخکې نه لا روان دی. د تصوف حقیقت او مقصد هغه الله راضي کول دي. الله دې موږ نه راضي شي. د الله جل جلاله راضي کول خو د الله جل جلاله راضي کول دا په شریعت مطهره کې پراته دي. دا په شریعت مقدسه کې پراته دي. لا اله الا الله تزان رسول
دا غي مقصد ته ځان رسول دا تصوف ته خدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار به ورسیږو دا غي نه په غیر په بل لار نشو رسیدای تصوف وسته شي شو شریعت مطهره معنی پورا عمل کول خپل موضوع ته په مختصر الفاظو کې راځم او خبر راټولوم شریعت مطهره مبارک شریعت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه حصې لري دوه برخې لري څه د ظاهر بدن سره تعلق ساتي څه د باطن بدن سره تعلق ساتي دا باطن لفظ صوفی کرام زمونږ استعمال کی نو بعض ناپوه خلق د هغه باطنیانو چې په خایو گمراه ډله به هغه نظریت نه واخلي چې د باطن دا معنا چې قران کې نشته باطن دا معنا چې حدیث مبارکه کې نشته نه باطن دا معنا چې دا دنه چې کوم ټرانسفارمر پروت دی دا دنه چې کوم اصل ماشينری پراته ده دې سره ډیر امور تعلق ساتي نو شریعت مطهره څه احکام د ظاهر سره تعلق ساتي څه احکام د باطن سره د زړه سره تعلق ساتي او دواړه بیا په دوه قسم دي کوم چې د ظاهر سره تعلق ساتي اوامر مشته نواهی مشته منځ کوا روزه نیسا حج لده چې وسه دی وا زکات به ورکوي چې در باندې فرض وا jihad به کوي چې وخت راغی د الله ذکر به کوي خبري به دي رښتیا وي معاملات به صحیح کوي بيع اشراء به صحیح کوي د مور او پلار حقوق به پیژنې د مشرانو حق به پیژنې د زوجینو په منځ کې حقونه عائلی زندگی دکانداری فلان دا ټول د ظاهر سره تعلق ساتي او دا هغه اوامر دي ظاهر کې منهیات هم شته منفی امور هم شته چې دینه بزان ساتي غلا نه بزان ساتي د زنا نه بزان ساتي د قتل نه بزان ساتي د بد نظرۍ نه بزان ساتي د سود نه بزان ساتي د رشوتونو نه بزان ساتي فلان دا ټول به بیگانه مشایخ بیان کړی وي دا ټول د ظاهر سره تعلق ساتي بل برخه د باطن سره تعلق ساتي د زړه سره تعلق ساتي اغم دوه قسم دي څه اوامر دي څه منهیات دي زړه کې حب الله د الله رښتینی مینا زړه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی مینا دا د زړه کارونه دي دا په زړه کې راځي رضا د الله په فیصلو باندې رضا بالقضاء د الله جل جلاله ار حکم ته په زړه کې تسلیمي تواضع ایثار زهد د دنیا نه بیرغبتی دا ټول د زړه کارونه دي مقابل کې منفی امور ځان ته نه ساتي منهیات ریاکاری دا په زړه کې راځي دینه بزان ساتي حسد دا په زړه کې د دینه بزان ساتي نفاق په زړه کې د دینه بزان ساتي حب جاه دا په زړه کې د دینه بزان ساتي حب مال دا په زړه کې د دینه بزان ساتي شهوت پرستی حسن پرستی دا په زړه کې د دینه بزان ساتي دا یو لوی سلسله د ټول تفصیل د بیانولو وخت وس نشته نو بیا تهنوی صاحب رحمه الله څوي دا څنګه چې ظاهر فرض دي څنګه چې منځ د کول فرض دي حج د کول فرض دي د دې احکام د کول فرض دي د دغه ظاهري جرمونو نزان ساتل فرض دي نو ولې د دې ځای کې چې څه دي او الته چې کوم امور دي نو دا غیز د کول به فرض نه وي هغه فرض او په دې منځ کې دا نقطه ور یاد ساتئ سخته مسله دا ده چې دا د ظاهر امور په هغه باندې چلیږي د باطن په امور باندې چلیږي ظاهر لتر هغه پورې اعتبار نشته چې الته کار نه دی برابر الته کار نه دی جوړ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نو صلات خو زدکو منځ خو زدکو په هر کتاب کې زدکو د شروط الصلات نو واخله هدايه او بل کتاب ډیر عظیم کتابونه دي منځم پکې زدک جمعات کې د امام نم زدک د خشوع بچت زدکو الذين هم في صلاتهم خاشعون زړه کې څه داسې امور دي چې د اغیز د کولم فرض دي خو سخت داده چې دا بهر پاغي معنی بنا دی دا بهر تر هغه قبول نه دی چې هغه زړه والا جوړ نه وي زړه والا چې برابر نه وي بهر څه اعتبار نه لري یو د زړه والا سخت دي زړه والا باندې ارڅوک نه پیږي زړه والا یو طبيبي ماهر غواړي زړه والا یو ډاکټري ماهر غواړي دی ماری ارڅوک نه پیږي د زړه په امراض څوک نه پیږي منګو تاسو نه پیږو ښا منګو تاسو په حب جاه نه پیږو منګو تاسو په شهوت پرستی نه پیږو منګو تاسو په حسن پرستی باندې نه پیږو منګو تاسو په حسد نه پیږو منګو تاسو په کبر باندې نه پیږو اس یو جزئی مثال درته پیش کوم د مشایخو په اجازه دا د مشرانو خبرې دي خو طالبان ورون ته درس کې دا خبره کوم ما چې مونږ کله زړه کې داسي وایو
زه مثلا د مرګرو استاد مراشم هغوی په ځمکه ناستي زم دلته سره کینم دا اوس دلته تاسو سره کینم اگر که د دې ځای د ناستي لایق هم نه وي الحمدلله موږ دلته چې راځو نو په دې عقیده راغلي یو چې موږ ډېر زیات کمزوري یو که هغه شګه کې موږ کینولي وای دا موږ دپاره افتخار نو که دلته زه کېناستم او زما زړه کې دا راغله چې ګوره ما څومره تواضع وکړه ما څومره عاجزي وکړه د ملګرو سره لاندې کېناستم وایي دې نه خطرناک متکبر نشته ځکه دا خو وایي چې زما ډېره لوړه مرتبه وه نو کبر هم وکړه عجب هم وکړه دکې خو دوه جرمونه راغله چې زما مرتبه ډېره اوچته وه زه باید کرسۍ کې وای مخکې سیټ کې نه ناستې او شاته کېناستې او زړه کې ووایي چې زه څومره عاجز یم ګوره مخکې سیټ کې دغه طالب غریب دغه ملنګ غریب دغه سپینګیری ما کې نو زه څومره عاجز یم مطلب دا دی دا تا کې خو ډېر لوی کبر پروت دی دا اوس موږ نه پېژنو دا دغه مشایخ پېژني الحمدلله د هر فن دپاره الله رجال پیدا کړي وي نو د زړه د مرضونو علاج دا فرض دی د زړه نه دا منفي بیماری ویستل دا فرض دی نو چې غلا نه ځان ساتل فرض دی خو د حسد نه ځان ساتل فرض دی کنه چې د زنا نه ځان ساتل فرض دی نو د شهوت پرستی نه ځان ساتل فرض دی د حب دنیا نه ځان ساتل فرض دی د حب جان نه ځان ساتل فرض دی ریا نه ځان ساتل فرض دی د کبر نه د عجب نه د خودپسندۍ نه فلان دا یو لوی سلسله ده دې نه ځان ساتل فرض دی خو مسله دا ده چې په هغې هر څوک نه پوهېږي خپلې خبرې ته راځم او راټولو مې نو چې کله په هغې هر څوک نه پوهېږي خپل مرضونه څوک نه پېژني ما درته خبره دا وکړه خپل مرضونه موږ نه پېژنو ظاهري مرضونه موږ نه پېژنو په کلي کې یو ادنا ډاکټر ته هم ضرورت لرو یو ادنا لیبارټري ته هم ضرورت لرو موږ خپل مرضونه په خپل نه پېژنو یو خبره که کله خپل مرض وپېژنو رښتیا یو کمال راکې راشي مرض وپېژنو د هغې څه شی نه پېژنو د هغې دوایي نه پېژنو د هغې دوایي موږ ته نه ده معلومه د هغې علاج چل موږ ته نه راځي او که د علاج چلم بالفرض راشي که د علاج چل موږ ته راشي زموږ نفسي دغه دومره زیات دي چې هغه موږ هغه صحیح علاج ته څنګه دی هغه نه پرېږدي صحیح طریقې ته موږ نه پرېږدي نو خلاصه د کلام دا شوه چې د تصوف ضرورت د یو مرشد سره لاسنیوی کول یا په اصطلاح بیعت کول د هغه سره یو معاهده کول یو عقد کول د هغه سره کېناستل دا د دغه په خاطر دی چې څنګه چې تا د ظاهري امراضو دپاره مدرسو کې داخلي وکړې قسمه قسم درجات تا وویلو سعی کوششونه دې وکړو د یو کتاب د زده کولو په خاطر نو هغه اصل شی چې اهم فروض الاعیان دی نو هغه له ولې استاذ له نه دی هغه له ولې استاذ له نه دی کم خلک غریبان چې په دې سوچ کې پراته دي چې تصوف یو نوی شی دی دا به نوي څه وي هغه اصل کې د تصوف د حقیقت نه دی خبر د ابوالحسن ندوي رحمه الله په اصطلاح هغه یو عربی رساله کې ته ښکلی تعبیر کوي وی جنایت المصطلحات علی الحقایق دا اصطلاح زما ډیره زیاته خوښه شوې ده جنایت المصطلحات علی الحقایق والغایات وی افسوس چې دا اصطلاحګانې د خلکو دا نوې اصطلاحګانې دا وی کله اصل حقایقو خلاف جنایتونه وکي اصل حقایق د منځه یوسي څه مطلب یو نوې اصطلاح راشي تصوف د بعضې خلکو په نغو کې یو نوې اصطلاح به راشي مثال په طور یو سلسله دا قادریه ده مبارکه دا نقشبندیه ده دا چشتیه ده دا سروردیه ده دا شاذلیه ده نور دا فرق چې دي او دا مبارک سلسلې چې دي د تصوف دا دته نوې په دې معنی ښکاره شي چې په دې عنوان خو قرآن کې نشته په دې عنوان خو په حدیثو کې نشته دی نو هغه ته منفي ذهن پیدا شي یا منفي تبلیغ شروع کی چېرې دې کار نه تاسو ځان ساتئ نه دا اصطلاحات دي دا جدا شوي دي قرآن کې تزکیه شته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اهمو څلورو وظایفو کې یو تزکیه ده قرآن کې حدیثو کې احسان شته دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې بیان کوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان کوي چې بدن کې یو ټوټه ده که دا د اصلاح نه کړه ټول بدن به دې برباد وي دا ټوټه زړه دی دا په زړه باندې کار په کم فن کې کیږي دا په تصوف کې کیږي دا اصطلاح ده کله یو عنوان دی کله بل عنوان دی کله بل عنوان دی یو وخت کې دې ته به فقه النفس ویل کېده دته فقه ویل کېده دته علم تزکیه ویل کېده دته علم احسان ویل کېده دا اهم فرض دا امامانو دین په دې کې خوارۍ کړي دي سلفو په دې کې خوارۍ کړي دي خو دا عنوانات بدل شو نن بل نوم راغی کېدای شي سبا بل نوم راشي خو اصل ته به حقیقت ته ګورې حقیقت ته شی دی چې هغه د الله راضي کول هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوم راوړی شریعت مطهره دی دا په ځان کې عملي کول او مارته چې دې اهمه برخه هغه د زړه سره تعلق ساتي او د زړه علاج د زړه دوايانې د زړه استادان هغه اهل تصوف دي هغه مشایخ کرام د تصوف دي نو د تصوف اصل مقصد هغه دا دی د شیخ حضرت استاد او اساتذتنا
احمد علی لاهوری رحمه الله چې نوم یې د اسمان د ستورو غوندې ځلانده دی او الحمدلله ټول امت یې پیژني د هغه په اصطلاح باندې هغه وایي طالبان ورونو ته نصیحت کوي دلته هم طالبان او علما ډېر زیات دي الحمدلله هغه ته وایي چې سیده تا فنون ډېر زیات وویله تا کتابونه هم ډېر زیات وویله ظاهري علومو کې د ډېر وخت تېر که تا نه که زه پوښتنه وکړم چې تهجد چاته ویلی شي نو کېدای شي ته په دې کې صرفي تحقیقات هم وکړې چې اقسام ثلاثو کې دا ته شی دی اقسام ستو کې ته شی دی او سبعو کې ته شی دی ارشاد الصرف په ټول اجرا په تهجد لفظ کې وکړې باب تفاعل دی او وجود او فلان فلان ډېر داسې علمي تحقیقات به وکړي چې دنیا به حیرانه کړي که فقه ته لاړ شو کېدای شي فقهي مباحث هم پکې ډېر وکړي چې تصوف څو رکعاته دي او څه رقم کول پکار دي او وخت کم دی بل خو دا ولې ته تهجد نه کوې دا موږ ولې تهجد نه کوو وایي ځکه ستا د هغه رجالو سره ناسته نه ده شوې چې هغوی په ناسته کې تا ته د تهجدو چل درځي داسې یو بل فن هم شته دی هغه فن تصوف والا بیا خلکو ته زده کوي موږ ولې د تهجد د تحقیقات زده کړي خو تهجد نه کوو موږ یې ولې نه کوو موږ ولې ذکر کې تحقیقات زده کړي دي چې دا کم باب دی فلان دی فلان دی او ذکر قلبي دی او لساني دی خو ولې هم زړه ذاکر نه دی موږ د ریاض لغوي تحقیقات د حسد لغوي تحقیقات فلان فلان دا ټول موږ ته یاد دي خو ولې زموږ په زړونو کې دا شی نه اوس هم شته دی وجه دا ده چې د دې خپل فن د دې فن خلک دي هغوی سره به کښېنې هغه به د دې تعلیم تاله درکوي نو د حضرت احمد علی لاهوري صاحب اصطلاح بیا دا ده هغه وایي علما کرام چې عظیم رجال د اسلام دي وی دوی مثال د رنگ فروشانو دی یو ډیر عظیم کار کوي دوی رنگونه خرڅوي د رنگونو د خرڅولو دکان لته ورشي رنگ خرڅوي خو یو بله طبقه هم شته هغه رنگ خرڅولو والا تا سره نه ځي ستا په کور کې تاله رنگ نه درکوي ستا بلډینګ ستا کور ستا بنګله د دې رنگ والا چې ستا زړه رنگ کي او صبغت الله ومن احسن من الله صبغه هغه رنگونه ستا زړه له درکي چې هغه رنگ بیا نه ورکېږي هغه به په دنیا کې هم تا سره وي هغه په قبر کې هم تا سره دی هغه میدان حشر کې هم تا سره دی هغه په بل صراط باندې هم در سره دی نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم هغه رنگ بیا نه ورکېږي هغه رنگ هغه بیا نه ورکېږي الله دې مساتي دی یو لمحې د جهنم نه دی الله مونږ تاسو ساتي دا ناسته زمونږ په دې ده چې الله مونږ د جهنم نه وساتي الله مونږ طاقت نه لرو بالفرض کې یو مؤمن سره د ایمان نه د ګناهونو د وجې جهنم لاړ هغه رنگ التم نه ورکېږي د سجدي مواقع حدیث صحیحه دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وی د جهنم لمبي نسیزي دغه رنگونه چې زړه لور کړی شي دغه الهي رنگونه وی د دې بیا بل ډله خلق دي وی دغه تصوف کې دغه کار کیږي تصوف بیا دغه رنگ ور کې زړه لره دا د هغوی په صحبتونو باندې کیږي دا د هغوی په مجلسونو باندې کیږي تاسو به بیګانه ډیر څه درسونه ځان سره اخیستي وي دا زه په دې نیم ساعت او نیمه ګنټه زمانه نه پوره زه په ځان پوهېږم چې ما ته څه حاصلېږي الله دې ډېر څه راته حاصل کړي نو تاسو خو الحمدلله د سلسلې خلک یاستئ نو په دې تصوف په ناستو کې تصوف په مجالسو کې اهل حق تصوف د دوی په مجالسو کې ناسته د دوی سره بیعت د دوی سره تعلق ساتل هغه دغه شی دی دا کومه نوې خبره نه ده دا کوم محدثات نه دي دا د دین اصل جوهر دا دی حضرت امام غزالی رحم الله دینه تعبیر کوي په جوهر القرآن سره جواهر القرآن هغه په دې باندې رساله لیکلې ده ټول قرآن مغز او خلاصت شی دی هغه دغه دی چې دغه رجال له بیانوي چې هغه ستا زړه هغه رښتینی معنا سره ژوندی زړه شي ستا زړه او ستا قلب ژوندی شي چې کله ژوندی شو نو دا ټوله مشندري هغه بیا د زړه د وجې نه چلیږي چې زړه اصلاح شو زړه نقشه ورکوي زړه پروګرام ورکوي زړه که نعوذ بالله د غلا پروګرام ورکه سهار خلک غلا پسې وځي که زړه نقشه د بدفعلۍ ورکړه بدفعلۍ پسې ځي او که نه زړه د خیر فیصله ورکړه لاسونه به خیر کوي سترګې به خیر کوي غوږونه به خیر کوي ځکه اصل مشندري څنګه ده په هغې کې اصلاح شوې ده تاسپنمر چې دی هغه اصلي بجلي ورکوي هغه ټولو اعضاو له څه شی ورکوي هغه په صحیح معنا سره بجلي ورکوي نو تصوف کې دغه شی پیژندل پکار دي او دغه پکې پیژندل کېږي د تصوف حقیقت دغه دی خاص کر زما طالبان ورونو او علماو چې کوم کشران دي زمونږ نه په عمر کې علم کې الحمدلله ټول زیات یو دلته ناست دي دغه حقیقت ته باید توجه وکړو په دې باید پوه شو چې موږ به ډېر څه حاصل کړي وي خو موږ نه اهم الفروض که موږ د سلسلو کې داخل نه یو دغه واقعي مشایخو سره موږ نه اهم الفروض پاتې دي په دې باید قانع شو چې کله موږ دا ومنله چې موږ نه اهم فروض پاتې دي الله به موږ بیا بې نه بې برخې کوي الله به موږ راولي او د دغه بزرګانو جولې ته به هم الله راګزار کړي او الله جل جلاله به زموږ اصلاح وکړي خو دا به اول ځان سره منو چې موږ ته یو اهم فرض پاتې دی بیا به تاسو
خپل د علم په ذوق باندې پوه شئ، بیا به د حدیثو په ذوق پوه شئ، بیا به د قرآن په ذوق پوه شئ، بیا به د ذکر الهي په ذوق باندې پوه شئ. سیدنا و امامنا حسن بصری رحمه الله کلامه یشبه کلام الانبیاء راشي دا غنه وورو. هغه وی درې شیونو ته وګوره، پښتو مختصر مضمون ورته بیانوم چې ستا په ذکر کې خوند تا ته، ستا په مانځه کې تا ته خوند تا رب العالمین ته سجده ولګوله او تا د دنیا خوندور شی امدا او الحمدلله خوندور امدا دی. تا ته په صلات کې مزه درتله، مزه چې الله په ما دې څومره لوی انعام کړی دی چې ما تا ته سجده ولګوله او په تلاوت قرآن کې تا ته مزه درتله. دا درې شیونه وی پوښه چې باب د الله ته د رسیدلو دروازه تا ته مفتوحه ده، تا ته خلاصه شوې ده، نور په دې کې کوشش وکړه. او چې په دې درې شیونو کې تا باندې لذت بندو، په مانځه کې تا ته خوند نه حاصلېده، په ذکر الله کې تا ته خوند او لذت نه حاصلېده، او په قرآن په تلاوت کې تا ته نه حاصلېده، وی پوښه دروازې در باندې بندې دي ګوره د الله ته د رسیدو. وی کوشش وکړه دا دروازې خلاصې کړه. موږ دغه د پاره راغلو یا الله په موږ دا دروازې خلاصې کړې. تصوف حقیقت دغه ده چې د دغه کیفیاتو باندې موږ پوه شو. دغه کیفیات په زړه کې دي او دا د زړه صفاتونه دي. او یو خپل خبره راټولوم، یو څو 15 منټه زیات اجازه م راته وشوه. یو بل د خوند او د مزه خبره سالکین واورې ټول د سلوک والا خلک استای. قرآن کې دا علماء ناس دي، دا مع لفظ نه دی، مع چې راځي تقریبا 56 بار 55 کرته دا مع لفظ راغلی چې د الله معیت صراحتا ذکر شوی دی. ان الله مع الصابرین، ان الله مع المتقین، دا چې د الله جل جلاله اسم ذات مبارکه ور سره ذکر دی. په دې دا تقریبا 10 کرته راغلی دی، 10 کرته. خدا لس وړه تاسو قرآن کې وګورئ بیګاله چې لاړی، دا لس وړو کې معیت د الله جل جلاله د اهل دل خلکو سره دی، یعنی د هغه خلکو سره دی چې د زړه کوایفي برابري. ټول قرآن کې ان الله مع المصلین نشته، ان الله مع المجاهدین نشته ده چې هغه فدایان کوي دومره عظیم کار کوي. و ان الله مع المجاهدین نشته څنګه دی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. دلته کار دی چې دا زید چا اصلاح الله وی زدا غ سرهم که مجاهد مزو سرهم که منځګزارم دی زو سرهم چې دا زې اصلاح. ان الله مع الصابرین، صبر د دې ځای کار دی، صبر د زړه کار دی. ها وعلموا ان الله مع المتقین، تقوا د زړه شی دی. او یو ځای کې الله د مؤمنانو سره دی، ایمان هم د زړه شی دی. نو ټول قرآن کې معیت الهی چې صراحتا راغلی دی هغه د چا سره دی؟ هغه د اصحاب دل خلکو سره دی. یعنی هغه د هغه منځګزار سره دی چې زړه جوړ دی، هغه د هغه حاجی صاحب سره دی چې زړه جوړ دی، هغه د هغه مجاهد سره دی چې زړه برابر دی، هغه د هغه عالم سره دی چې زړه برابر دی. دا د قرآن فیصله ده. دا تاسو قرآن عظیم شان کې وګورئ. نو د زړه د اصلاح اهمیت او د فریضه چې دا فرض دی، دا اهم فروض الاعیان دی، د دې لپاره دا مجلس هغه منعقد شوی دی. او دا خپل خبره په د حضرت تانوی صاحب رحم الله په مختصره لطیفه راغونډوم او د خپل طالبانو ورونو ته وایم، اکثر دوی ناستی او ټول الحمدلله مبارک خلق دي چې کله زمونږ د اهل الله سره ناسته شوه او لکه دا اوس چې وا والله دې زمونږ دوی سره ناسته نه قطع کوي. تاسو به ډېر څه کمالات وګورئ، تاسو به علمي کمالات وګورئ، تاسو به روحاني کمالات وګورئ. تهانوي صاحب رحمه الله هغه څه د پاسه زر کتابونه لیکلي دي په عالم اسلام کې. هغه رجال الاسلام چې هغوی د اسلام د پاره د قلم د لارې د کتاب د لارې عظیم خدمت کړی. نو تهانوي صاحب رحم الله او زمونږ د دیوبند مشرانو اکابرینو خو الحمدلله په هر لار کې خدمتونه کړي دي، په هر لار کې خدمتونه کړي دي. دا موږ او تاسو د چا په سلسله کې ځان متوسلین الحمدلله حسابو غي سلام تعلق دی. زما چې اول ملاقات سره کېده نو د حضرت مولانا و استادنا شیخ حمدالله جان داجوی صاحب رحم الله سره زمونږ مجلسو بدري مرګریو. نو بیا د حضرت باباجي صاحب رحم الله تذکره راغله. نو بیا ما د بل ما ورنه دی او تاسو کو د بل چا په باره کې چې هغه د غنگوهي صاحب سره ملاقات شو دراته چې ناغه نه ده شو، هغه په ډیر وروسته دی. وای د غنگوهي صاحب سره باباجي صاحب رحم الله یاد ک وای دا ول بیمار پرسیل ورغلو او غنگوهي صاحب رحم الله رشید احمد غنگوهي رحم الله وای هغه بیمار او دی بیمار پرسیل ورغلو وای دو سره ملاقات هغه چې دنو شوی دی. نو په امغه سباو قبل ورځ باندې موږ ځان رسول الته چې د دې ملاقات نه به برخه کېدل نه دی پکار. نو زمونږ د مشرانو کوم یو عظیم خدمتونه نه دی کړي. خبره تانوی صاحب ترا ولم تهانوی صاحب رحمه الله د زرو نه زیات کتابونه لیکلي دي
د زرو نه زیات کتابونه د لیکلي دي. یو چاته سودا شوه چې دا دومره کتابونه لیکلي دي او دومره اصلاح امت یې کړی دی او حکیم الامت لقب یې ګټلی دی په عالم اسلام کې، ده به څومره کتابونه لیکلي. موږ یو څه وړه رساله لیکو، وروسته ورپسې ولیکو چې مخارج مثال په طور مراجع، نو ولیکي دې کې ما 100 کتابونه وکاته، ما 80 کتابونه وکاته فلان دا. نو چې تانوي صاحب په دې زرو کتابونو کې خو زم وایم زما ذهن تم کې دې شي راشي یو 10,000 کتابه به کتلي، یو 10,000 کتابه به کتلي چې زرو نه زیات کتابونه لیکي. هغه څه وایي په دې خبره باندې خبره خپل راغونډومه. وی هغه نه چا تاسو کو چې تا به دې کې څومره عظیمه مطالعه کړي؟ وی او دې کې ما ډېره عظیمه مطالعه کړې ده، دې کې ما یو 2 اهم کتابونه کتلي دي. هغه 2 اهم کتابونه څه دي؟ یو د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله، زما داغه سره مجلسونه شوي، داغه د سینې رڼاګانې زما په سینه راننوتې دي. او بل د حضرت رشید احمد گنگوهی رحمه الله، وی زما دوی سره ناستې شوي، وی دغه 2 کتابونه ما کتلي دي. او یو قول کې مولانا یعقوب صاحب رحمه الله دا اول استادانو دی، وی دغه کتابونه ما کتلي دي. څه مطلب؟ د دوی په ناسته کې، د دوی په صحبت کې، دوی په جولۍ کې ما ځان گزار کړ، دوی په لمنه کې ما ځان گزار کړ، د دوی په قدم باندې زه روان شوم. نو زما قلم هم هغسې قلم شو، زما جبه هم هغه جبه شوه. نو ستا جبه به بیا په حق باندې چلیږي، ستا قلم به په حق باندې چلیږي، ستا سترګې به په حق باندې چلیږي. ته به ناست یې او هغه ځای کې به الله جل ستا د ناستې نه انقلابونه راولي، ستا د خاموشۍ نه به الله انقلاب راولي. الله جل جلاله دې دغه ناسته زمونږ ستاسو هغه قبوله وګڼي.